أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا مخی آیت مبارکه کې او فرمایل فإن کرهتموهن کستاسو خپلی بیبیانی خوخی نی نو شاید چې ستاسو پای کې یو خبره نه خوخه او پای کې با نور ډېرې ښه خبرې همي او الله تعالی شاید چې پای کې ستاسو لپاره خیر اچولې دی تاسو د خپل خیر نه څه خبرې نو تاسو د هغوی سره ښکلې زندگی تیروئ او ظاهره خبره ده عام طور چې کله د انسان د خوښې ځای نو پای کې خو خامخا بیا خلک لحاظ خاطر ډیر کوي او کله چې یو ځای په مزاج نه برابر نو هلته کې بیا انصاف کېدل هم ډیر ګراني احسان او ښه هغه زندگی تیرول خو لرې خبره ده هلته کې بیا څوک انصاف هم نشي کولی ښه خبره پم بدلېږي ښه کار ورته هم بد ښکاري نو فرمایي چې غوره دا ده چې تاسو د دوی سره ښکلې زندگی تیره کړئ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ لیکن کتا قصد کړی دی د بدلولو زوجین د بیبی مکان زوجین په بل بیبی باندې تا د هغې سره وخت تیرول نه غواړي او دغه بیبی لرې کې او بل بیبی کول غواړي وآتیتم احداهن قنطارا او تاسو ورکړي د دغه بیبیانو نه یوې بیبي ته ډېرې خزانې یعنې تا وله مهر ورکړی دی ډېر زیات مهر دی ورکړی دی او وسته دا بیبي پرېږدي او بله بیبي کول غواړي نو فرمایي چې فلا تأخذوا منه شیئا نو تاسو د دغه مهر نه یو شی قدرې هم مه اخلئ لاول خو ته دا زیاتې کې چې دا بیبي پرېږدي اوس د دې زیاتي له پاسه دویم زیاتې بیا دا کې چې ته ترې مهر هم نیسې نو فرمایي چې داسې مه کوه بلکې هغه چې هر څومره مار دی هغه په پوره باندې هغې ته ورکه او دې ځای کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ واقعه مفسرینو ذکر کړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو جمعه کې په خطبه کې خلکو ته د کم مهر کولو ترغیب ورکولو چې تاسو نکاح اسانه کړئ او مهرونه کم کوئ ډیر مهر کول داسې د عزت شی نه دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات عزت والا څوک نشته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو له هم او خپل لونو له هم هغه د 200 درهمو مہر مقرر کړی دی. نو دا یو مہر شرعي دی، تاسو د دې نه تجاوز مه کوئ. نو یو زنانه را پاسېده او هغې عمر رضی الله تعالی عنه باندې اعتراض وکړو په جومات کې، ځکه چې صحابیات په هغه منځونو ته حاضري کوله. نو هغه زنانه اعتراض وکړلو چې ای عمره، الله تعالی زمونږ دپاره ډیر مہر جایز کړی دی، نو ته د کوم ځای نه په دې کې هغه منع کې او دا بندول غواړي. او دا آیت مبارکه تلاوت کو، وآتیتم احداهن قنطارا، چې تاسو ورکړي د خپل بیبیانو ته ډیره لویه خزانه. نو دا آیت ته دی ظاهر یعنی په دلالت النص سره دا د مہر په زیادت باندې دلالت کوي چې یعنی زیات مہر کول جایز دی. اگر چې عمر رضی الله تعالی عنہ دلته کې دا ویلې شو چې جایز خوده، لیکن عظمت او غوره ده چې مہر کم وکړل شي. لیکن عمر رضی الله تعالی عنہ او اکثر یعنی ټول صحابه کرام هغوی با د دلیل مخې ته بیا مزید بحث مباحثه نه کوله. یو کس په خبره وکړو پای به دلیل پیش کو، بس ټیک شو. دې کې به ته نه کتل چې ارزه د ټولو خلکو د وړاندې ملامت رالم او زنانه زما باندې غالب رااله، د هغې دلیل مضبوط دی او زما خبره هسې کچه شوله، دې ته به نه کتل، بس ټیک ده. دې زنانه درست خبره وکړله. نو فرمایي چې کچرې تاسو ورکړي دغه خپل بیبیانو ته غټې خزانې، نو بیا هم د دوی د مہر نه هیڅ شی مه کموئ. اتأخذونه بهتانا، آیا اخلی به تاسو دغه مہر لره په بهتان لګولو سره، و اسم مبینا او په ښکاره ګناه سره. دا د دور جاهلیت د خلکو د غلط عادت رد وکړلی شو، چې دور جاهلیت کې به خلکو چې کله یو بیبي پرې ښودله او دای په ځای به بله نکاح کوله، نو په دغه زړه بیبي باندې به یې څه تهمت ولګو او د هغه تهمت د وجې نه به یې هغه مہر چې دی هغه ونیولو. نو فرمایي چې تاسو د دې نه مہر مه پاتې کوئ، او بیا مہر پاتې کول په دې طریقې سره چې ته پې بهتان اضافي ولګې او دومره لویه ګناه وګټې. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، کچرې تاسو اراده کړې ده استبدال زوجین، د بدلولو د بیبي، مکان زوجین په ځای د بلې بیبي، وآتیتم او ورکړي دي تاسو احداهن یوې ته په دوی کې قنطارن لوی خزانې، فلا تاخذوا نو ما اخلئ منه د هغې نه د دغه مہر نه شیئا څه شی، تاخذونه آیا تاسو اخلئ دې لره
بهتانن په بهتان لګولو سره و اثما مبینا او په ښکاره ګناه سره. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگارا مونږ ته د قران پاک سم مجبوج را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. څومره مرګرو دې چنده کې تعاون وکړو، پروردگارا د دې بدله ولا په دنیا او آخرت باندې ورکړي. پروردگارا کم سیلاب زدگان دی پروردگار ته د هغوی مدد او نصرت وکړي. پروردگارا د دې صدقاتو د برکته پروردگارا په دې پوره ملک باندې خپل رحم او کرم وکړي، او پروردگار دا خلق د خپل عذابونو نه وساتي. پروردگارا مونږه ډیر زیات بے انتها ګناهګار یو، کریم مولا زموږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. پروردگارا مونږه د داسې عذابونو او ازمیښتونو نه پروردگارا وساتي. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.